action! Action करा! शामराज से अब तसो तसो एकदम दासे वर हता शे चले को कोम तरफ पिशोवी नहीं और वर हता की शमी लागा गो जासूसानो वर हता कमा जासूसानो कम जासूसानो जासूसान ना टपुसान यादोमा ला टपुसान चिदी कना लई बखफला मुर्दारी खुरी अविस पैसा बलम मुर्दारी या शामराज से पता से पैदल ढेर ग्रान कार दे वही तासे खमो आया कना शमी जुगोरा ते यकीनो का चितमा सारे कना ज़दा कूर न पा बयाबान खुशालें और दविशना पतालान खुशालें पतालाना रिश्ता शामराज से हाँ बिल्कुल रिश्ता खुद सिर्फ शामुरात कदा सेब सरनी कना नुडेरा बखिया ओके शामराज बस मैं सुमरा ख्वागा सुर और तरन्नुम दस्ता पावास की हाँ दारा तो हुआ या तसो नूर दसो नहीं यारीगे दखपली खजीना सो ना मतलब मेरा ऐसे निड़ी दिली देवाल ना और बेब्रेका गाड़ी ना दिसी दोनों तरह से पाम नहीं करना नो दीदी बे वक्त बुसाड़ा कहिया تاسو دې مال خدای یو ځل په ګوتو راکړي نو بیا به درته حساب کتاب کوم وای خدایا چې دا شاه مراد مې راتملې چېرته غیب شوی دی دومره په غړېدلو سترګو خو پیریان ماماګان هم نه غیبېږي او هغه دلاور ځواني مرګ هغه هم خدای خبر چې چېرته تخته شوی دی ماماجي تاسو کې دا دونه چیغې وې ستا د لاسه خو رانه شاه مراد غیب شو مخبرو تورې نه رښتیا وروره تا خو زه غرقم د شاه مراد غوسه یې لکه چې په ما وښکه ما درته ویلي خو تا نه منله ویم د شاه مراد پوره معلومات کول غواړي چې بیبي پې خبر کړو بس دی زه پکې نور نه یم ته ورپسې ګرځه وای ځواني مرګ مړیا چې زه یوازې ګرځېدی شو نو ته مې ځان سره ولې ګرځولې ته راځه به دغه ځای پاتې دی او دغلته به وي راځه راپاسه که نه وایي ځواني مرګ راځه دلته کېنه دلته کېنه هسې من په دې ځوانۍ کې سړی لکه ستړي کېږي که نه शामराज तसो यो ځل ماته ویلو تاسو رقم مخلو نم ډېر یریږي ونه یک وخت لکه مکلو نه زه څه غرم یریږي غره حقیقت دا دی که نه چې دا مونږ په کومو کمکلو کې اوسو چې د یو نه ځان بچیانو بل ته مخامخ ولاړي او چې د هغه سره په ترخ کې وځې نو دریم کمکل درته مخامخ ولاړي او په بریتو باندې ګوتې وایه ویم بیا خدایه دا خلک چې دي که نه نه په خپله ژوند کوي او نه مونږ ژوند ته پرېږدي ماماجي ویم یا ماماجي ولې خورځې وایه څه دې په زړه دي دا خدای وهلي لا روغ شوي نه دي शामराज دا کوم قسم مخلوق دی چې ته یې وینې او زه یې نه وینم اوس دا چې هر قسمه مخلوق دی خو زه ترې خدای شته ډېر زیات یارېږم پرېږده خپل کار به کوي پرېښوی نه شم په دې خپل کار کې به دی زما کار خرابوي ماماجي ولې مخبرو مخلې شاه مراد دلته مونږ پسې را روان دی همدغسې ده غوسه کې معلومیږي هم په غوسه کې خو دوی په خلکو چکون هم لګي او سکون هم ورکوي پرېږده چې تا نه خو دا غوږونه او پوزه وخوري سیم ډېر ښایسته بیا خو به سمه د ګلو لښته شي بیا نو ځواني مرګ مړیا زه تا ته وایم خو ته چاته مه وایه زه دننه لاړم ته ورته ایسار شه پرېږدې غوسه خو چا باندې وباسي که نه خوریا ما معاف کړه زه کوم مخبرې ورته وایم زه نه لاړم نور خبرې په امریکا کې کوم خبره خو ونه کړه وای وای شاه مراد نورې منډې خو ورپسې نه شوه او صرف هسې ستا روغبړو
زما خیال دی اصل ډرامه به اوس زما په کور کې کېږي صنم سره بیا دې په زلفانو کې اشنا ګلونه وینما تورو تورو شپو کې زرنګي خوبونه وینما نیکو ډېر په سرو کې دی او کنه دا ټول د مسکان د مینې اثرات او ثمرات دي خو زه خو په دې یېرېږم هسې نه په دې مینه کې د ده په دې سر باندې د اخته په دوباره رانی شي ګلرنګه ځکه نه یار یو رنګ خو ورکه دا دې ورغلم پې ګوره اشنا د زوړ عشق نه خو د موبایل دلته پاتې شوی دی بس یې سکه او کې دی هلو هلو زما موبایل څه شو دا دې سرخوږي صاحب چمنګله څوک خدای شته سرخوږي صاحب نور پې نه یم پویه ډېر زر یې موبایل بند کړو خو وایي چې مسکان خبرې کوم مطلب دا چې زنانه وه او سرخوږي صاحب ډېر خوږ اواز یې و چمنګله خدای دې ځان لغت کا ستا زما د موبایل څه څه کار و اخر تا د بېوقوفتوب دا کار ولې وکړو سرخوږي صاحب خیر دی غوسه تو کوي چې منګل د دې لپاره ټلیفون چوت کړو مونږ کېدی شي څه ضروري سوال جوابي خبردار چې بیا داسې حرکتونه کوي ته د دې د پسم زما فون لا ګوتې یو دی خدای شته چې دلته به در سره هغه تورې تمانچې وچلوم هغه تورې تمانچې وچلوم چې دا ټول خال به تماشه ګوري چمنګله د مسکان د عشق دا نشه چې لکه په سرخوږي صاحب پوره ختلې ده الله دې خیر کې یار نن خو یې پکې د تمانچو ذکر ومکو اوس کو سرخوږي په هره ور وختو خدای دې خیر کې یار چمنګله د مسکان د عشق دا لمبه به سرخوږي د ځان سره لمبه کې زبردست ډېره لا خبرلو سرخوږي کله ناکله دومره ښه مکالمه ولیکي چې بنده ورته حق کې رانه پاتې شي چې دی په دې خالي کفاره باندې دومره ښه مکالمه لیکي څنګه هم ډېره لا سرخوږیه ډېره ښه مکالمه دې لیکلې ده دا به داسې وایي که نه سړی چې ګټه په ګټه ماتېږي او لوټه په لوټه ماتېږي د اور سوي په اور رغېږي ویم ته تماشه کوه کمالیا چې دا اوسپنه لله زه په اوسپنه څنګه کټ کومه هلکه کور نیمه توبه خدای توبه صاحب ته دلته اوسپنه په اوسپنه کټ کې اول ته دلاور ماماجي د پارک ټوله کیسه بیبي جي ته وکړه خدایا خیر دا دلاور ماما جوړې بې وخته ما د تورو خاورو خوراک کوي ویم اوس به څه کېږي ویم چې جاسوسي د کوری که نه نو خونه توری چې جاسوسي د کوری دی خو ما تباه بربادوي توبه خدای توبه صاحب ویم دا تاسو دا دلته دا منډې ولې جوړې کړي دي توبهګاره نږدې ورته کتی نه شم او لرې پرېښودی نه شم ویم دروازه راته نه ښکاري دروازه چېرته ده توبه خدای توبه صاحب دروازه دې شاته ده شاته ده دا ده توبهګاره ویم دا ماما چې دی که نه دا مېلمه مونږ د خپله لاسه کور باکو که نه نو اوس به دی د خیره مونږ د کوره بار وباسي صنم بچې ته زما په خبره پوه شوې که نه لا ماما جي دا له وخت پوا پرېږده چې پرېږدي خو د پارک په دې کیسه کې تاسو غلې ولې شوې پام ګورې ماماجي ویم چې څومره دې بړستني که نه همدومره خپې غده وه که د بړستنې نه خپې بار کې نو که بیا د خپې اګرې ته شوې او که ماترې ته شوې زموار به په خپله چا مراده جی
دا ته ماماجي له مشوره ورکې او که دمکي ورکې شاه مراده ما ته پته ده چې رښتیا وایي د زهرونه تراخه وي خو نن ما ته زړه وایي چې دا تراخه په لپو لپو وسکم او دومره وسکم چې دا ځان هم پې پورته کړم او نور هم د ځان سره څښم ماماجي ویم لږ احتیاط کوه په خوله باندې لاس کېږده دا راته وایه چې تا هغه شیخ فرید پېژندو کوم شیخ فرید هغه تا سره چې په پارک کې ګرځېدو نه یاره دا زه چې درته کوم شیخ فرید یادوم که نه دا ډېر پخوا تېر شوی دی ډېر پوه او رسېدلی بنده و هغه ډېر پخوا ویلي و چې شیخ فریده چې په خوله دې بهتري ده نو ما وی چې لږ په خوله باندې لاس کېږده او وچو سره لامده وسوځوه شاه مراده جی جی د پارک په دې کیسه کې ما ته ډېره لویه لوبه ښکاري صنمه ته خو زما هرې خبرې ته دا شک په نظر ګورې اورې که نه خو دلته شکر دی داسې هېڅ هم نشته چې تا له په ګوتو درشي که نه ماماجي صنم بچي بس دا خو یو اتفاقي خبره وه چې زه هم دغه پارک ته تللی وم او شاه مراد هملته راغلی و نو خو زما په خوا خاطر کې وو چې دی بالته وي او نه به د ده په خوا خاطر کې وو چې زه بالته بالکل ماماجي زه ستا په لیدو باندې ډېر حیرانه شوی وم او که تا ته یاد شي که نه نو ډېر خوشحاله شوی وم بالکل حیرانه شوی خو زه هم ډېر وم خو ما وی ته به یوازې خو تا سره ماماجي ویم ځان نه به راته ما ټوپک نه جوړی تا ته خو پته ده چې ما ټوپک نه سختان هم یېرېږي او دشمن هم ماماجي په پارک کې څوک و شاه مراد سره ملګری و ورسره ملګری شاه مراد څوک و هغه ښځه نه ملګری ورسره سړی و بالکل چینارګل چېرته راته راو چینارګل چېرته دا څوک دی دا نوي لیکوال دی په نوې ډرامه را سره کار کوي ها نو لکه د نوي لیکوال دپاره تا سره وخت شته په پارکونو کې ورسره ګرځېدی شي او چې ما درته ووایي زما دپاره سره وخت نشته ای زما خواره نصیبه څه کاڼي سره زه ژوند تېروم خوښه ده بښنه مې توبه خدایه توبه صاحب د چینارګل چتي سره به څنګه ملاقات وکړو دا د شاه مراد ډېر نږدې ملګری دی په ګینټو ورسره ناست وي هی پوره یوه ډرامه ده ګورې چې خامخا ورسره ملاقات وکړي او زه خو یم چې ته ما به لاړ شو بازار ته اوس اوس سودا به راوړو راځه توبه خدایه توبه ماماجي پاک پروردګار دې تا ته د روږې نه داسې غټه مګه جوړه کړي چې پوره د غټ سپي عمرئ او تا پتی او ته ورته مخې ته لکه د سیار خوراک را پرېږدې ویم د خدای نیکبخته نو دا چینارګل چتې به اوس د کم څه د مسکان نه خو چې زه لکه بلکل هېڅ شوی یم وای خدایه نو زه به په داسې اور د اوسومه نه یې لوګی شته نه یې توچالول ځینه ته ودرېږه چې زه ورته فون وکړم ای خدایا په لوګیانو خوړو خو م خېټې خرابې شوې ماړه سرخوږی صاحب دی یار جته که کنه السلام علیکم سرخوږي صاحب ما بل بیګا مې په خوب کې لیدلی وې د یو ډېر اوچت غر نه راپرېوتې وې او په یوه زغنه بیره کې نښتې وې او د وای چغې دې والې ما بل ټیک خو یې که نه او شکر دی بلکل ټیک یم ما درته څو پیرې فون وکړو خو تا د فون نه اوچت بوده مسکان داسې مه کوه که نه وای سرخوږي صاحب زه خو خپله ستا اواز اورېدو پسې لیونی شوم خو څه وکړمه زموږ په کور کې ډېر سخت ماحول دی پلار مې هر وخت لکه د جلات خان په سر ولاړې او مور مې هر وخت لکه د شکي بیګم په سترګو کې څاري وای مسکان دا به څه کېږي زه خو به درپسې لیونی شمه صبر شه نافله هلمه لیونی کېږي وای خدای زما په خیال شول پلار مې راغو نورې خبرې به بیا کوو دا لپه و ظالمه اوس به د ټول کار خراب کړی و اشنا معلومیږي داسې چې سړی دې ډېر خراب کړی دی بس چې زمونږ سره ډغرې وي که نه نو
خا د ورځ به مخکې او سرخوږی صاحب به دې ورپسې سرخوږي صاحب داسې راته ښکاري لکه چې د چونچو ښکار پسې د توپه د خیر روانه کړې ده. بادخوانکه ته کله راغلې؟ او موسه لږه شېبه وړاندې. بادخوانکه بادخوانکه دا ښه خبره نه ده ښه چې ته د خلکو ذاتي خبرې داسې پټ په پټه اورې. سرخوږي صاحب تا ته ګناه نشته، په تا سترګې پټې دي چې تا ته اوس غټ پټ بدخورک به کلمې خود په رڼا ورځ نه ښکاري، نو دې کې زما څه ګناه ده؟ ټیک ده ټیک ده دا خبره پرېږده، وشه لږې چای ورته ووایه. صاحب چای مې ورته ویم، خو خیر دی دا راته ووایه چې دا مسکان بیبي څوک ده؟ غلی شه خبردار که د چا مخکې دې ما ته دا خبره وکړه نو دا جدوده نه ده، دا به درنه پرې کړم او پیشوګانو ته به یې واچوم. یا الله زما چجورو ته خیر کړي. اورېدلي مې وي چې د بوډاتوب عشق او د ځوانۍ جذبې دواړه لیونی وي. اوس د خدای سرخوږي صاحب ته خیر کړي، هسې نه چې بې وخته سر وخوري. ویم ناسپري وه چې زه یې تا ته وایم خو ته یې چاته مه وایه. ویم شاه مراد او شمع په خپلو کې په یو پارک کې لګي خنداګانې خوشحالۍ کولې او زه او دلاور ماماجي دې پرې ورلو. وای ماما جی دا خو به شاه مراد صاحب سم ډېر غوسه و. وای غوسه که غوسه ما پسې خودونه په تیزی رانو ما به مخبرو بنده شاه مراد د نن د بوسو څخې جوړی بس دوه مې خپلې کړې او دوه مې د چانې قرض واغېشتې او په منډه مې تیزان خلاص کړ. ماما جی دا خو ډېره ښه موقع وه، شاه مراد صاحب کور والا به دې خبر کړی وه که نه؟ وی دغه خو زما هم خیال و، خو موږ نه یو غلطي وشوه چې موږ شاه مراد ته ځان ښکاره کړو. ویم که دا خبره کور ته رسېدلې وه نو شاه مراد به رانه دا ژبه جرړه کې ویستې وه. ماما جی بیا خو دې ښه کړي دي، داسې په ښکاره خو دښمني نه شو کولی. وای ناسپري ویم دغه خیال خو زما هم دی، خو چې دشمن په ګوړه مري که نه نو زخرو ته هېڅ حاجت نشته. ویم مونږ خو شاه مراد ته اور بل کړی دی، بس تیل به پرې ورچوو پوکي به ورکوو. تجمل صاحب जी तजमुल साहब ترې ډاکې خېټې خبرې کوي او ډاکه خېټه ورسي ای کسه مولر بجټ ډېره لویه مسله ده لکه ری چرچنې په غوښې کې نه مبراخه وي که نه بسنداره ریمورې ډرامې بجټ را کسه تجمل صاحب ته مهرباني وکړه چې په خپل اسپتال کې یو وارډ مولا راکړه چې موږ نه پاگلخانه جوړه تجمل صاحب دا څه یې ها اوکې بس موږ داسې وکړو چې اسوال جولې به چې ته بل چې ته وخورو زړه چاودون صاحب وره د سوال به وبو باندې ژرندې نه کېږي اورې که نه دا وړی به هله شړی کېږي چې چېرته بجټ لږ ښه کې که سا شاه مراد صاحبه ما ته له څو څه ځلې وویلو چې ګوتې مې ته وشماره چې 19 ګټم او 10 بیاوم نو دا به روزګار وي و که بیا جیواري نو بیا خو ټیک ده راځئ چې په شریکه د دې روزګار نه توبه وباسو لکه چې عمرونه وپکې تېر شو او چوارې وو او چوارې پاتې شو که سارې مو په دغه موجوده سختکو کې لږ ډېر لاسې د سرخوږي مړه دله مو څو څو ځلې وویلو چې لږ د کم بجټ والا سکرپټ ولیکه خو دا د نر بچای ناس په ماته پرسې وي वो स्क्रिप्ट ते हॉलीवुड लिखी سرخوږي صاحب زړه چاودون صاحب ښه وایي که نه لږه ګزاره کوه اوس ګوره دا د پنځمه ورځ ده چې موږ پاگلخانې پسې ګرځو او پاگلخانه نه ارینج کېږي حالانکې نن سبا هر کور هر دکان او هر سرکاري اداره چې ده پاگلخانه ده خو موږ ته د فلحال ګرانه کړې ده نو ګورئ صاحبان د پاگلخانې دا پوسن به زمونږ د اګزامې له یو نوی رنګ او یو نوی خوند ورکړي سرخوږي صاحب دا ته ما ته ووایه چې د لیکوال نه مخکې
ته چېرته په هوټل کې اخلي پخلي والا خو نه پاتې شي غالبه په هر سټریپ کې ته خوند رنګ پسې ګرځې مونږ خو دې په دې خوند رنګ باندې سپېلني لیوني کوه همدغه خو زه یم که نه نن شپېږمه ورځ ده کله یوله یم چې پاگلخانه مې په کار ده کله بله یم چې پاگلخانه مې په کار ده وګوره ته په ځواب کې یایي چې ویلې لیونی شوی خو نه یې که نه سرخوږي صاحبو وایم پاک پروردګار دې د فوټبال د میدان غونته دا کپاره د نظره مکه دا کومې ایډیاګانې چې ستا په ماغو کې لکه د باټا چیندق ټوپونه وایي دا وایي که نه نو ظالمه څله مونږ د دې روزګار نه توبه ګاره شاه مراد صاحب ټیک ده چې څنګه تاسو وایئ زه به هماغسې کوم خو یاد ساتئ چې دا مالګه مرچکې پکې نه وي نو خدای شته د ډرامې به هم بیا خوند نه وي څه بیا مالګه مرچکې او بیا خوند رنګ